نو څوک چې دا زر زر قرآن کریم وایي چې نه پې خپله پوهېږي او نه پې نور خلک پوهېږي، د اکثرو محدثینو دا فتوا ده چې د داسې انسان مونځ فاسد دی، الله په دربار کې نه دی قبولو او نه د هغه انسانانو مونځ قبول دی کوم چې دی پسې وروستو ولاړ دي. نن سبا به تاسو قاریان کتلي چا د 3 ورځو ختم نیولي، چا د 2 ورځو ختم نیولي، لیکن کله چې هغه قرات د قرآن کریم کوي نو زر زر لولي، زر زر نه پې خپله پوهېږي نه پې نور څوک پوهېږي. والله العظیم زه چې کله داسې خلک ووینم قسم دې زړه مې ودردېږي داسې خلکو ته، ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي عاملة ناصبه، د انسان عمل کوي ناصبه خو ځان ستړی کوونکی دی د انسان، ولې سره د دې عمل به رب العالمین اور ته داخل کړي. الله وایي تصلا نارا حامیه، ګرم اور ته به داخل کما، تراویح به کړي ودرېدلې به، لیکن الله رب العزت به اور ته بوزي. الله سبحانه وتعالی ولې دې اور ته بوزي؟ وجه دا چې د عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه دی، سنت طریقه باندې نه دی، او نه دغه طریقه زما د نبی و نه زما د صحابو دغه طریقه و، بلکې دغه طریقه د سنت خلاف ده. خو د یهودو عادتو چې هغوی کله تورات لوستلو نو زر زر به یې لوستلو، زر زر او خوځېدل به ورسره. داسې مونځ رب العالمین ته نه دی قبوله، بلکې دغه مونځ چې دی انسان ته خیري کوي. حدیث کې راځي ورته وایي الله دې داسې هلاک او تباه کا څنګه چې زه هلاک او تباه کړم. بلکې الله سبحانه وتعالی موږ ته وایي چې دا شانتې تلاوت کوئ، کتاب انزلناه الیک. الله وایي دا یو کتاب دی، یو قرآن کریم دی چې موږ تعالی در لېږلی دی، مبارک لیدبروا آیاته، برکتونو والا کتاب دی. الله پکې برکتونه یې ښودلي دي، لیدبروا آیاته، دې دپاره چې دا خلک په دې کې سوچ وکړي، د فکر نه کار واخلي په دې کې. که موږ له چېرته د یو مشر خط راشي، یو باچا خط موږ ته راشي، هغه به موږ څنګه سوچ او سمج سره لولو، ټول به ورته په آرام ناست یو. لیکن د الله کتاب چې کله راشي نو موږ لګیا یو بړه 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 الله اکبر، بړه 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 الله اکبر. دغه څه طریقه ده؟ په دې باندې خو رب العالمین نیول کوي ظالمه. د الله کتاب دومره سپک شو چې زموږ د مشر د دنیا چې هغه د یو مخلوق دی د رب العالمین، د دنیا یو بادشاه دی، د هغه د کتاب موږ عزت کوو، د الله د کتاب نه موږ ځان خلاصو. الله سبحانه وتعالی فرمای ورتل القرآن ترتیلا، پیغمبر قرآن کریم چې لولي جدا جدا لولا. ام سلمې رضی الله عنها چاته پوښتنه وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم قرات څنګه و؟ هغه به ورته یقطع قراءته آیه، نبی صلی الله علیه وسلم به هر آیت باندې ودرېدل، نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې وقف کولو. نو زمونږ ځوانان دې ته ډېر زیات خوشحالېږي چې رجیب پلانې قاري صاحب دی که نه اخو زر زر قرآن کریم وایي، یاره یو شپه کې ختم وکړو، یاره 3 شپو کې ختم وکړو، زر زر تراویح ختموي. ټیک ده، زر زر خو یې وکړل، زر زر یې وکړل، ځان یې خلاص کړو، لیکن تا ته پته شته دی چې دا د الله په دربار کې قبول دی او که نه؟ بلکې په ځای د دې چې دا به جنت تمه ساتي، الله رب العزت به اور ته بوځي. الله سبحانه وتعالى فرمي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. هغه خلق دی ویریږي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کوي چې دې ته به فتنه ورسیږي، او يصيبهم عذاب الیم، یا دا چې درناک عذاب ورته ورسیږي داسې انسان ته. ځکه الله سبحانه وتعالی موږ نه ډېر سبق نه غواړي، موږ دا نه وایي چې ډېر ووایې شابه 10 ختمونه وکړئ، 2 ختمونه وکړئ او په 3 شپو کې وکړئ، زر زر وکړئ. نه، الله رب العزت فرمایي لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله په موږ باندې امتحان کوي چې دا بندگان څومره ښایسته عمل کوي. دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم چې کله دا قیام اللیل کړي دي، دغه منځونه یې کړي، نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي عایشه رضی الله عنها فرمایي فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، د هغې د اوږدوالي او د هغې د ښایستهوالي پوښتنه مه کوه، هغه خو دا شان د ښایسته کړي دي. نو د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې قرت په آرام کول، اوږد مونځ کول، ځکه دا شپو کې رب العالمین دا بندگان د اور نه ازادوي. نو رب العالمین په دې نه ازادوي چې زر زر دا مونځ وکړه بس قرض دی رب العالمین ته ورخلاص کا. نو څوک چې دا زر زر قرآن کریم وایي چې نه پې خپله پوهېږي او نه پې نور خلک پوهېږي، د اکثرو محدثینو دا فتوا ده چې د داسې انسان مونځ فاسد دی، الله په دربار کې نه دی قبولو او نه د هغه انسانانو مونځ قبول دی کوم چې دوی پسې وروستو ولاړ دي.